بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږ ملګرو. نن د سره درې موضوعات باندې خبرې کوم. ویډیو اخر په وګورئ. یو خو افغان کډوالو په 15 اپریل ختم شو. په دې باندې اهم اپډیټ در کوم او د سره ایران، قطر، سعودي عرب، پاکستان ته دوره د سیو وخت کې چې کم ټیم کې ایران په اسرائیل حمله کړې ده او ټول خطې صورتحال بدل کړه ده. پاکستان دې صورتحال باندې لږ تاسو توجه غواړم. خو ما چې کوم دا ویډیو ده دا سبسکرایب لازمي کړئ که څه نوي سبسکرایب کړئ او ویډیو اخره پرې وګورئ. په دې حواله سره تاسو ته چې کوم مهم معلومات دي هغه کې تاسو ته کمنټس وی هم سره شیر کولی شئ. افغان کډوالو په حواله سره چې کوم خبره شي و موږ بار بار په دې خبره هم کوله او په دې کې تاسو ته موږ څنګه ویلي و چې شارپ او دغه شانتي IOM او UNHCR چې کوم تاسو سره تیر ورځ هغه باقاعده ډیټیل هم شیر کړو، نمبر هم شیر کړی وي. هغه حکومت باندې پریشر نن تاسو ولیدل 15 ورځ ختمه شوه. دا ویډیو چې کله تاسو حل کړه ګوري خو نن مخام زه دا تاسو ته ریکارډ کوم. نو تر اوسه پورې یو اقدام هم داسې مخې ته نه دی راغلی چې هغه حکومت په دې باندې څه اقدام کړي ولې چې دا معامله خاموش کول غواړي. اوس یو سیاست چې کومې خبرې اترې شوي دي په دې اړه مې تاسو ته کومه کوم وپسي عمل کې هغه دویم پړاو دویم چې کوم هغه ډول فیز هغه فیز چې کوم دی هغه کې UNHCR ځل بیا درې میاشتې تقریبا مطالبه کړې ده چې د کې زه خپل څومره موږ سره رجسټر کیسونه دي دغه کسانو موږ وباسو. نو دی وجه تاسو دی کوم هغه دی وپسي عمل یا دغه کې کوم اپریشن دی دا وسار کوي. نو تر سټیل اډر خو سن دی راغلی او زموږه انفارمیشن دادي زموږه کوم اطلاع دادي چې دا د کې بیا د توصیه رکیږي او دغه معامله نشي کېدی. ورسره بیا پیور کارت، سټیزن کارت او دغه چې کوم کیسونه دي د ملګري هم بیغمه اوسي. ان شاء الله د لپاره سپریم کورټ کې هم کیس پروت دی او په دې باندې هغه شی عمل په دې حکومت کې نشي کېدی او کې به یو ښه بریک تھرو راځي، ښه خبر به راځي چې یو ښه پالیسي جوړه شي چې کوم د 45 سال نه سابق او سره کارونه کسان پاتې کېږي نو لپاره یو بنیادي هغه وسي. خو اوس راځو پاکستان د صورتحال چې ولې د وخت کې یو خو ګوره دغه قطر، ایران او سعودي عرب اهم ملکونه پاکستان کې پاکستان د وفات صورت کې برازي پاکستان کې به باقاعده تاسو وګورئ چې د دې خو معاشي صورتحال باندې اورال لانچې صورتحال وکړي شوی. معاشي صورتحال یقینا پاکستان سره اهم خبرې دي، اهم مذاکرات خودي سره ایران چې کوم په اسرائیل حمله کړې ده هغه نه پس په خطې کې ډېر زیات چینجینګ راغلی دی او خاص کر چې کوم بلاک خبره کیږي امریکا بلاک چې کوم دی هغه ډېر زیات پریشانه دی او ډېر زیات تجسس کوي. ول د بل طرف ته افغانستان او دغه شانتي پاکستان خو کول کې نه راغلی ایران څخه، خو افغانستان هم دغه شانتي ترکی، ایران، چین او چې کوم روس دی. نو امریکا ډېر زیات پریشانه دی کچېرې دغه اتحاد په صورت کې ونیغه شي نو اسرائیل خود تباه کېږي چې موږ سره تباه کېږو. نو په دې صورتحال کې پاکستان ته دغه غونډه چې کومه ده د خطې دپاره هم ډېره ضروري ده او په دې کې ممکنه ده کېدای شي چې افغانستان ته هم دعوت ورکړی شي. خو لا فلحال دا درې ملکونه چې کوم دي دا راځي هفتې کې دغه اپډیټ دی چې پاکستان کې به راځي. یو خو په معاشي صورتحال باندې ډېر هغه کېږي او ورسره د خطې په صورتحال باندې به اورال یو جوړیږي چې مخته دا یو لحمل دی چې دغه سچویشن سره به څنګه مخته ځي. خو موجوده صورتحال کې چې کوم د ایران حمله ده یقینا چې په دې باندې ټول ملکونه دنیا کې په خبره روانه ده او خاص کر زموږ خطې لپاره دا ډېر مهم هغه ده. اوس ګورو مخته چې په دې باندې مخته څه پیښیږي. خو بیا تاسو ته اخر کې زه دا ریکویسټ کوم چې ښه معلوماتو دپاره انفارمیشن هغه دپاره به انشاءالله کوشش جاري وي. مخته ته به موږ ترقي هم کوو که تاسو موږ سره په دې باندې لږ هیلپ وکړئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ ولې چې دا نوی یوټیوب چینل دی او خپل مینې اظهار کمنټس کې خپل رائے هم شریک کړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.